بسم الله الرحمن الرحیم. له بایزید انصاري بعد له موږ سره دویم لیکوال اخوند درویزه دی. اخوند درویزه نسلا تاجک او مور یې له سلاطین بلخ څخه وه. د پلار نوم یې اخوند ګدای و. اخوند درویزه له بلوغه وروسته په باقاعده توګه د علم په تحصیل پسې شو. اخوند درویزه ډیر وخت په بونیر کښې تیر کړی و او هندوستان ته هم د علم دپاره تللی و. نو بیرته هندوستان پرېښو او خپل استاد ملا مصر احمد صاحب ته راغلی. له پیر بابا سره یې ډیره زمانه تیره کړه او دوی خو هسې هم تر بلوغ له مخه لا ریاضتونه کول، خو بیا چې له پیر بابا سره پاته شو نو په لږه موده کښې یې ډیر څه زده کړو. بیا پیر بابا ورته وویل چې اوس د تصوف په علم کښې کوشش وکړه چې د مسلمانانو ایمانونه له زیانه وساتي، ځکه چې ته خو د دې علم په اشاراتو او عباراتو پوهیږي. نو اخوند درویزه د خپل استاد په اړه وایي چې ده به ماته یو سبق راکاوه، ما به د هغه وظیفه کوله. په همدې شپو کښې یوه د وحدت الوجود قایل پیر بابا ته د دعوت راواستوه چې زما په هکله کښې شامل شه. دا پیر بایزید انصاري و. د بایزید انصاري اخوند درویزه ترمنځ بحثونه هم شوي، خو د بایزید له مرګه وروسته د اخوند درویزه تحریک ډیر زور اخیستی و او تر ډیرې علاقې د ده د پیرۍ او مریدۍ اوازه تللې وه. اخوند درویزه ډیر کتابونه په فارسي، پښتو او عربي لیکلي دي، خو تر ټولو مشهوره کتاب یې مخزن الاسلام دی چې د څو کتابونو مجموعه ده. ځینې رسالې یې ترجمه کړي دي او په دې کتاب کښې شاملې دي. په دې کتاب کښې د اخوند درویزه عقاید او د تحریک بنیاد ګڼل کېږي، چې د ده د مرګ وروسته د ده زوی کریمداد ترتیب کړی او شایع کړی دی. مستشرق ډارمیسټر لیکي چې اخوند درویزه 1500 کتابونه لیکلي. البته د ده د ځینو مشهورو کتابونو نومونه داسې دي لکه مخزن الاسلام، تذکرة الابرار والاشرار، ارشاد الطالبین، د قصیده امالی شرع، ارشاد المریدین او برهان الانبیاء والاولیاء.